ټول علماء کرامو څه هیله کېږي چې څومره امارت اسلامي د دې اسلامي نظام په راتګ کې بې دریغه قربانۍ ورکړي دي، ستاسې په سر او ستاسې د اولادو او ستاسې د احبابو او ستاسې د قریبانو په ذریعه باندې د اسلامي نظام قایم شوی دی. نو هیله مې ده چې د علم په ډګر کې هم د غونډه قرباني ورکول شي او چې هر یو ته د علم اسناد په لاس ورځي، قطع نظر د دې څه وشي چې دا باندې به موږ بس پیدا کړو، په دې باندې به موږ یو نوم پیدا کړو. یوازې دی د الله تعالی د دین د ترقي او د اسلام د ترقي دپاره دی دا کوشش وکړي او د جامعې د اصلاح دپاره دی کوشش وکړي او د اسلامي نظام سره د اوږه په اوږه باندې ودرېږي. که د هغه نظام و انشاءالله والعزیز موږ تاسې به یو، که نظام نه و نه به مو دا اسناد وي، نه به مو د هغه علم وي، نه به مو د هغه حیثیت وي، نه به مو د هغه علمیت وي. نو د ټولو څه هیله کېږي چې هر څه کوو هغه محضاً لله او د علم د ترقۍ دپاره او د اسلامي نظام د بقا او د ثبات دپاره کار وشي او د علم د تدریس دپاره کوشش وشي، تر دې چې اوس بلاله الحمدلله په نظام کې کم ضرورتونه چې دي د علماء کرامو ونه پوره کېږي چې نظام پوره شي، خو بیا هم په هر صورت باندې هغه ضروري ځایونه چې دي علماء کرام مقرر شوي دي چې اکثر علما د درس او تدریس دپاره او د جامعې د اصلاح دپاره کار وکړي. نو ستاسې وخت نور نه نیسمه، د محترم عالی تحصیلاتو د وزیر صاحب څخه او د تعلیم تربیه محترم وزیر صاحب د دوی د ټول رهبري څخه مننه کوو چې نن د ورځې د افغانستان د علماء کرام دپاره یو داسې زمینه برابره کړې ده چې انشاءالله والعزیز دا به د ټولو مسلمانانو په خیر کې توجه څخه مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.